د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له خصوصي سکتور سره د همغږۍ او ګډو همکاریو دویم کنفرانس جوړ شو. د کابل په انټرکانټیننټال هوټل کې دغه پروګرام 2 ورځې دوام کوي چې ګډونوال به یې د خصوصي سکتور سره د همغږۍ او مسلکي زده کړو ریاست د همغږۍ او ګډون پر څرنګوالي بحث کوي. که چیرته ادارې په مختلفو ځایونو کې خپل کار کوي او د یو بل سره مشترکات خپل شریک نه کړي، نو کیدای شي دومره زیات په اصطلاح کارونه وشي، خو هغه په تکراري ډول باندې چې نتیجه مصارف ډیر زیات راځي او نتیجه پې نه مرتب کیږي. خو که دغه ډول مجلسونه برابر شي د مسلکي ادارو ترمنځ، نو دوی هغه مشترکات سره شریکوي او د مشترکاتو د پرمختګ لپاره لازم پلانینګ کوي، استراتیژي جوړوي او د هیواد په سطحه اقتصادي برنامو ته رشد ورکوي. دغه کنفرانس د پرانیستي په مراسمو کې یو شمېر حکومتي چارواکو او د خصوصي سکتور استازو هم ګډون کړی و. ویناوال وویل د کاري بازار لپاره د مسلکي کارګرو روزل د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له مهمو دندو څخه دي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مسؤلین وویل چمتو دي چې د خصوصي سکتور د غوښتنو او د اړتیاو پر بنسټ تکړه او مسلکي کسان وروزي. د هر هیواد وده او پرمختګ د هغه هیواد د پیاوړي اقتصاد پورې تړاو لري او پیاوړی اقتصاد غښتلی متخصص تخنیکي او مسلکي کادرونو ته اړتیا لري. د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره د هیواد په ټولو ولایتو کې د مسلکي کادرونو په روزنه کې فعالیت کوي. یاده اداره د کاري بازار، دولتي ادارو، اداري تشبثاتو او خصوصي سکتور کاري شاخصونو له اړتیاوو سره سم د هیواد په کچه د خپلو 315 ښوونیزو مرکزونو د ملاتړ په برخه کې چې 9,078 تنو متعلمینو او محصلینو ته د هیواد په ټولو ولایاتو کې د تخنیکي او مسلکي او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې او په مټ یې ټولنې ته مسلکي او تخنیکي او حرفوي کادرونه وړاندې کوي. د دې غونډې په دوام کې نورو ویناوالو د تخنیکي او مسلکي زده کړو له ادارې سره د خصوصي سکتور پر ګډو همکاریو ټینګار وکړ چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او خصوصي سکتور ترمنځ همغږي مهمه ده او دغه همغږي او مشارکت باید لا پیاوړی شي. موږ هغه مسلکي زده کړو له ضرورت لرو چې هغه په اوس وخت کې زموږ ساحه ورته ضرورت لري او موږ پرې کار کولی شو، موږ ترې کار اخیستلی شو او د دې کار په اخیستلو سره موږ کولی شو چې هغه ځای ته ورسیږو چې نن ورته زړی رسېدلی. دا کنفرانس په 2 ورځې دوام وکړي او له خصوصي سکتور سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې د همغږۍ او ګډون په اړه خبرې او بحثونه ترسره شي.